هم ولاړ دی هم حال زما په شان دی، زه دیوال یم که دیوال زما په شان دی. درمانه زه په زړه باندې یوسف یم که په رنګ شوه نو بلال زما په شان دی. السلام علیکم ملګرو، عزیر حیون یم او تاسو ګورئ حیون ویب ټي وي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې حیون ویب ټي وي تاسو له داسې پروګرامونو وروړي چې هغه پروګرامونه تعلق ساتي د ادبي خلکو سره او تاسو سره ادبي خلک مخاطب کوي. په دغه ادبي خلکو کې یو داسې شخصیت چې د هیڅ تعارف کولو محتاج نه دی، یقینا چې ځلنده ستوری دی، جاوید شاه درمان صاحب چې ډېره غټه نامه لري، د شعر شاعرۍ ډېر غټه تجربه لري. زما په خیال چې په نن دور کې چې درمان صاحب کم غزل لیکي نو زما په خیال ډېر ښه غزل لیکي، ډېر ښه شعر لیکي. زه ته ډېر متاثره یم، زما ډېر اشتیاق و چې دې سره میلاو شم، د دې ژوند پوښتو، د دې نه یو څو پوښتنې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم سلام، په خیر راغلی او ستړي مه شئ. ډېره مننه. جاوید درمان صاحب ژوند څنګه تېرېږي؟ شکر دی، د الله فضل دی نن سبا. ښه جي. درمان صاحب یقینا مونږ ډېر اورېدلي ستاسو کلامونه، خو یو کلام د بل کلام نه ښکلی دی. په بلا اسنابو به داسو کار کړي خو کوم چې ستاسو د خوښې صنف دی هغه مینوالو ته؟ زه زیاتتر ما غزل لیکلی او زما خوښ هم دی. غزل هم لیکلی؟ بالکل. نو مینوال به ناست وي ستاسو د کلام په تمه به وي. زه خو یم خبرې به ډېرې نه اوږدو چې کلامونه نه څونه ډېر اورو نو ښه وي. جی بالکل. دا یو کلام دی زوړ دی زما د غزل او ابتدا د دې نه شوه او ډېر ملګري غوښتنه کوي، نو حالانکه ما خپل ځاني هغوی ته هغه ور نشر نه کړی شو، خو زه ستاسو په وساطت پې هغوی ته ورسوم چې دومره غریب هم چې ګنډلو لایستنه نه وه، دومره غریب هم چې ګنډلو لایستنه نه وه، بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه. غریبي داسې چې ازغی هم په ازغی وباسم، غریبي داسې چې ازغی هم په ازغی وباسم، او قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه. سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل، نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه. ډېر ښه شعر دی جي. د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله، د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه. درمانه تللی مې که دې ته م واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بښنه نه وه. دومره غریب هم چې ګنډلو لایستنه نه وه، بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه. ډېر ښه، ډېر ښه، حد دی. درمان صاحب کلامونه به درنه ډېر اورو، چونکې زمونږ په چینل مینوالو غوښتنه کړې وه چې یاره درمان صاحب له لاړ شي او دغه کلامونه ترې ریکارډ کړي، نو الله دغه موقع په لاس راکړې ده، نو داسې په یو کلام هم پرېږدم نه. بل هم زوړ کلام دی، اورېدي خو ټولو دي، خو بیا به یې تاسو سره دغه کړو چې ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه، ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه، بیا دې هم په خوله ګیله وه زما نه وه. خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه ځکه ما باندې اوږده وه زما نه وه. هواګانو مې پرده اوچتوله، هر یو کور ته دروازه وه زما نه وه. د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې، ستا په غاړه به لینده وه زما نه وه. ما به مات لوښي درمانه د کور خرڅ کړل، ستا په جیب کې به پیسه وه زما نه وه. ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه، بیا دې هم په خوله ګیله وه زما نه وه.